طالبان ولې له افغانستان څخه د تخلیه پروګرام بند کړ؟ افغانان ولې نور خارج ته نشي تللی؟ خلکو ورته څه غبرګونونه ښودلي دي؟ دا تازه خبر په همدې ویډیو کې وګورئ. د طالبانو حکومت وایي تر څو چې په بهرنیو هیوادونو کې له افغانستان څخه د وتلیو کسانو حالت ښه شوی نه وي، نه پرېږدي چې د تخلیه پروګرام کې نور خلک له افغانستان څخه ووځي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یکشنبه فبروري اومه د کپ په 8 وویل چې په کابل کې په خبري کنفرانس کې دا څرګندونې کړې دي. د فرانسې خبري ایجانس وایي چې ښاغلي مجاهد ورته ویلي دي حکومت د خلکو د ساتلو مسؤلیت لري او له همدې کبله دا تخلیه به تر هغه وخته پورې بنده وي تر څو پورې چې موږ ته اطمینان راکړل شوی نه وي چې د هغوی یعنې افغانانو ژوند په خطر کې نه دی. ښاغلي مجاهد نه دی ویلي چې دوی له چا او څه ډول اطمینان غواړي. ښاغلي مجاهد په ترکیه او قطر کې د افغانانو وضعیت د بیلګې په ډول یاد کړ چې په خبره یې په ښه حالات کې نه دي. له کابل څخه یو شمېر افغانان چې د تخلیه په پروګرام کې ایستل شوي د اسنادو تر تکمیل کېدو پورې په خطر کې په کمپونو کې میشت کړل شوي وو. ترکیې ته هم یو شمېر افغانان تللي دي. امریکا او نور هیوادونه غواړي چې له افغانستان څخه خپل همکارانو او هغه خلک چې فکر کوي د طالبانو په حکومت کې یې ژوند په خطر کې دی له افغانستان څخه وباسي. طالبان د 2021 د اګست په 15 کابل ته داخل شول او له هغه وروسته امریکا او نورو هیوادونو څخه باندې زر افغانان د تخلیه په پروګرام کې له هیواد څخه وایستل چې اکثریت یې د امریکا متحده ایالاتونو کې میشت کړل شول. په دوی کې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان، همکاران، د مخکینی حکومت د پوځ غړي، چارواکي، د بشري حقوقو فعالان او نور شامل دي. په دوی کې ځینې داسې دي چې په بهرنیو هیوادونو کې د ژوند د امکاناتو او اسانتیاو څخه شکایتونه کوي. طالبان داسې مهال د تخلیه د ځنډولو خبره کوي چې څه موده مخکې په ابوظبي کې سلګونه افغانان مظاهره وکړه او د امریکا له حکومت څخه یې وغوښتل چې له دې ځای څخه دوی ژر وباسي او امریکا ته یې واستوي. په ابوظبي کې د امریکا سفارت مقاماتو د دغو مظاهره کوونکو له استازو سره لیدلي او ژمنه یې کړې ده چې د اسنادو له تکمیلېدو وروسته به امریکا ته انتقال شي. دا خلک وایي که بیرته وطن ته ستانه شي طالبان به یې ونیسي، شکنجه او وبه یې وژني. خو طالبان بیا وایي چې دوی عمومي عفو اعلان کړی او دوی له ټولو افغانانو غوښتي دي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. مګر د بشري حقوقو ځینې سازمانونه او فعالان وایي چې د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدی. د یو بل خبر له مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په اوکراین کې د بند پاتې شویو افغانانو د مسؤل ایستلو لپاره به له ټولو امکاناتو څخه کار اخلي. د باختر خبري ایجانس وایي چې شاوخوا 1500 افغانان په اوکراین کې ژوند کوي. مننه چې ویډیو مو ولیدله. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب ته نه کېکاږئ. د طالبانو د دغه پرېکړې په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ خپل نظر، انتقاد او پیشنهاد په کومنټ کې ولیکئ. موږ هم ستاسو کومنټونه لولو. تر بیا بلې